څو روپۍ دې ګټلې دي؟ او اویا روپۍ وښیه. شیف وخولې بیره ګوړه تور چای نیره دغه سمون. څو روپۍ دې ګټلې؟ والله یو سل شل مې ګټلې. شیف یې اخلې؟ خدای ګوتې داسې دي، خدای که مې بخاري لګولي، خدای که سپین قرآن څلور یاران خو دې زره بلا مخې ته درته ودرئ. صاحب څو روپۍ دې ګټلې دي؟ والله که مې 2 روپۍ مې ګټلې. ولې؟ په خپل ګاډي تر اوسه ګرځو ګرځېدل شی نشته. ښه دغه غوښه واخله. خیر اوسه، خدای قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو به دغه دوه پسونه ګورئ، انشاءالله دغه حلالوو او بیا به یې تر بېوزلو خلکو رسوو. تر اخره پورې موږ سره اوسېږئ. پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم الهی تکزما. قدرمن لیدونکو، زموږ کارونه دغه د پای ته ورسېدل. اوس راوتلي یو د توزیع وخت ده. دغه دوه پسونه الحمدلله ټول اماده شول. یو کیلو موږ خلطې ته واچول. اوس په هغه مستحقو خلکو باندې ویشو چې هغوی بیچاره دي او غریبان دي، هغوی څه نه لري. دا ویډیو موږ سره ګورئ انشاءالله، او ښایسته ښایسته منظرې به هم داسې موږ سره ننداره کوئ او هغه بیچاره خلک به موږ سره وګورئ، څوک چې ډېر وخت کېږي شاید دوی په کورونو کې غوښه نه وي خوړلي. لتو بی پرتاب لالار نلرم هرا گڑی می پگون. څو روپۍ دې ګټلې تر اوسه؟ شیف یې اخلي دې باندې؟ سبزي اخلي؟ غوښه ولې نه اخلي؟ د کائناتو ربا ومی بخا ستل دربار بل دربار نلرم پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب بابا څو روپۍ دې ګټلې؟ څو روپۍ دې ګټلې؟ والله یو سل شل مې ګټلې. شیف یې اخلې؟ خدای ګوتې داسې دي، خدای که مې بخاري لګولي، خدای که سپین قرآن څلور یاران خو دې زره بلا مخې ته درته ودرئ. د کائناتو ربا ومی بخا السلام علیکم. څو روپۍ دې ګټلې؟ هغې باندې چای اخلې؟ ښه ښه دا واخله د غوښه. کله د غوښه خوړلې؟ څونه وخت کېږي؟ دربار بل دربار نلرم پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم الهی تکزما مل نشینو الهی زبل کوم غم خوار نلرم د کائناتو ربا ومی بخا. السلام علیکم. سلام علیکم پیران خیر. طبیعت ښه دی؟ خیر دا واخله. بالکل. څو روپۍ دې ګټلې دي؟ او اویا روپۍ وښیه. شیف وخولې بیره ګوړه تور چای نیره دغه سمون. بس یی کله غوښه وخولې کور که نه وخولې غوښه؟ غوښه کله ورې ایسو کله ورې نه ایسو. دا الله دې بس دا اینده غوښه شوله. صحیح شوه؟ بالکل خدای دې ګل وکړي. هرا گڑی می په ګنا بنا ده. صاحب څو روپۍ دې ګټلې دي؟ والله که مې 2 روپۍ مې ګټلې. ولې؟
په خپل ګاډي تر اوسه ګرځو ګرځي شي نشته ښه دغه غوښه واخله خیر اوسه خدای ته د کائناتو ربا ومې بخښه. قدرمن لیدونکو تاسې ولیدل چې د خوست په ښار کې بیخي ډېر بیروبار ده. علت یې هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي نه فارغ شوي دي په اکثرو ځایونو کې غونډې روانې دي. نو د خوست په ښار کې بیخي ډېر بیروبار ده. موږ غواړو چې دغه صدقه زر زر توزیع کړو او تاسو همدلته خدای پاماني اخلو ځکه چې په رش کې موږ بند پاتې یو تر څو دغه صدقه موږ زر زر توزیع نه کړو. هلته ماښام رانږدې د خدای نخسته کور کې یو چا بل غوښه بل شی پخه کړي وي یا سبزي یا بل شی او موږ ورته غوښه ورکړو هغه تر سبا پورې ورته انتظار کوي. نو موږ مقصد دغه ده چې همدا نن ماښام دوی ته غوښه ورسیږي او خپل کورونه کې پخه کړي. موږ به زر د غوښه توزیع کړو او تاسې را خدای پاماني اخلو. خدای پامان دا اوس هم موږ رشه موږ منځ کې ګیر پکې پاتې یو. له توبې پرته بله لار نه لرم